السلام علیکم محترمین الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد او ژوند لره دوستانو بسم الله الرحمن الرحیم او دی محمد یو ډیر مجرب عمل لتاسو سره نن شریک کوم سی ان شاء الله تاسو د کاروبار سی هر قسم طریقاوټ هغه به ختم کی تاسو د ژوندۍ سی هر قسم ته مشکلات هغه ختموي دی بسم الله الرحمن الرحیم او دی محمد په برکت سره ستاسو کا غواړی چې الله پاک جل جلاله په کاروبار کې درته برکت واچوي پرمختګ وکي او تجارت می پرمختګ وکي او کاروبار می له هر قسم ته تاوانو څخه محفوظ کړل سي او تجارت می هم له هر قسم ته تاوانو څخه محفوظ کړل سي د دې مجرب عمل ورد وکي د دې وظیفه وکړي دا اسانه عمل دا ډیر بهترین عمل دا چا سه هم دا عمل کړی دا بیا د کاروبار دی تاوانو د نقصاناتو د نه پرمختګ بیا شکایت نه د کړی نو کچيري هر ملګری غواړي چې الله تعالی می په کاروبار کې برکت واچوي چې الله تعالی می دغه تجارت پر مخ بوزي یا دکان وی یا بل قسم ته کاروباري پر مخ باندې نزي ترقی نه کوي دغه پر مختګ لپاره دا بهترین عمل ده دا د هر قسم ته د کاروبار د رکاوټ لپاره سپ مابینز کې رکاوټونه راغلي وي کاغه د بل انسان په وجه دغه په شکل کې راغلي مثلا یو انسان ته نقصان رسوي تاوان رسوي نه غواړي چې ته پر مخ لاړ سي دا خو نور کوي چې ستا کاروبار غټ سي دا خو نور کوي چې ستا تجارت غټ سي دغه د مخنیوي لپاره دغه نقصاناتو د مخنیوي لپاره دغه مجرب عمل لزان سره وکي ان شاء الله الله پاک جل جلاله به دا ټول د پاکي ځکه چې بسم الله الرحمن الرحیم کې ځان ته قدرت او طاقت پروت او په لفظ د محمد کې بیا ځان ته قدرت طاقت الله پاک جل جلاله یقیدا او سره سره د څلورو فرشتو چې میکائیل علیه السلام جبرائیل علیه السلام اسرافیل علیه السلام اسرائیل علیه السلام او سره د څلورو یارانو سي ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت علی حضرت عثمان د دغه څلورو نومانو او د محمد او د ملائکو او د بسم الله د دې په برکت سره زی او وظیفه در کوم دا پر کاغذ باندې لیکل کیږي کغواړی سی کم ځای کې ستاسو دکانداري وي په ځای کې درته وځړوي الله تعالی پاک جل جلاله به د دې په برکت سره ستاسو کاروبار پر مخ باندې بوزي او دا عمل د دې لپاره هم کولای سي چې غواړي خپل محبت دی بل چا زړه ته واچوي یا مثلا لپلار سره محبت زیات کی لکوروالا سره محبت زیات کی لمور سره محبت زیات کی لورونو سره محبت زیات کی هم دې عمل کولای سي دا پر یو کاغذ باندې لیکل کیږي بیا هغه په دکان کې وګدول کیږي دغه په برکت سره د کاروبار ترقی کوي یا دا سی وکي چې مثلا تعویز جن جوړ کې په غاړه کې د دې په برکت سره به اسکل بیا پر شا باندې نسره د دې په برکت سره به اسکل د لتاوان سره نسمخ د دې په برکت به اسکل نو نقصانات سره ستا کاروبار پر شا باندې نسره رکاوټونه به ټول لمابین څخه ولاړ شي د محبت لپاره کې کوي پر کاغذ باندې لیکل دا په اوبو کې اچول دا هغه انسانان دواړه اوبو چکل دي څوک چې غواړي د خپل محبت نور هم جاری وساتي نو محترمینو نن دی هغه عمل ورد شریکوم طریقه درته کوم ډیره اسانه ده مجربه ده هر هغه څوک کولای شي چې خط ازدوي لیکایي ازدوي که خپل نسی کولای په بل چا باندې هم لیکلای شي په بل چا هم کولای شي اولین با او د سوکړي کله سي او د سوکې پر سنت طریقه نور ولال بسی او صفا کاغذ برا واخلي کله سي راواخستي اول وار دي څلور واره بسم الله شریف ولیکي لکه ما سي وار لیکل تاسو به د څلور واره ولیکي بیا به څلور واره لفظ دی محمد ولیکي دا وینه ما سي درته لیکل دا رنګ به ولیکي کله سي څلور واره لفظ دی محمد ولیکي بیا به څلور واره فر لفظي مثلا دی څلور غټو ملائکو نومان ولیکي چې جبرائیل علی السلام اسرائیل علی السلام میکائیل علی السلام اسرافیل علی السلام لهغه نه بعد دی د څلورو یارانو نومان ولیکي چې ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علی دا څلور دی ولیکي خو یاد ساتي یو خبره مې رسول څلور کتابونه چې تورات انجیل زبور فرقان دا څلور سرو نومان دي هم لاندې وسره ولیکي یعنی د کوچنی دی ولیکي په داسې قلم دی ولیکي چې هغه داسې رنگ لري لکه د ماسي درته لیکلای دا
نو که غواړي چې کله دا طریقه ولیکه 4 واره بسم الله 4 واره محمد او د 4 ملائکو نومان او د 4 غټو کتابونو نومان هغه د په پای کې تر دې مخکې لیکل کېږي هغه د 4 یارانو نومان که ترتیب سره بدل کې خو اول دی دغه بسم الله او محمد د لوړ ولیکي انور فرق نه کوي که یو مخته کې بل وړ کې بل شاته کې استوان نه کوي او کوشش دی وکړي اول دی بسم الله الرحمن الرحیم ولیکي لغه نه بعد محمد ولیکي 4 واره لغه نه بعد څه دا درې دی په دې کې کار یو د مرضی و هغه دی مخته کې 4 د سره دی ولیکي کله چې یو لیکل نو که غواړي چې په دکانداري کې یک دی په کې برکت ولويږي نو و دي چې په خپل ځای د کاروبار فزي کې د لوړ محفوظ ځای د قبله طرف ته راوځي دا یو یا که غواړي د ځان لپاره تعویض جوړوي ورڅخه جوړ دي کې فغاړه دي کې ان شاء الله د دې په برکت سره به الله پاک جل جلاله هیڅ کله د په کاروبار کې لتاوانو او پر شاتګ سره نکي مخ یا که غواړي د محبت لپاره یې کوي نو کله چې هم دا ولیکي او بوته دی واچوي یا چته دی واچوي چې کله خوند پکې ولاړی مثلا داسې څه پکې ختم سو نو هغه اوبو یا هغه چای دی راواخلي په هغه کسانو دی وچ کې کم سي دی غواړي د دې تر مابین محبت پیدا کړل سي ان شاء الله الله پاک جل جلاله مهربان ذات پر هر څه باندې قادر ذات سي د دې په برکت سره بس تاسو هغه مقصد پوره کیږي تاسو په خپل مقصد کې کامیاب کیږي دا مجرب عمل دا ډیرو کسانو کړی دا ما خپل له یو کتاب څخه شمس الاعظم مرتوای له کتاب څخه دغه عمل تاسو ته درکوم ان شاء الله دا دی بسم الله شریف برکت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نامو برکت او د 4 یارانو برکت او د 4 کتابونو برکت او د 4 ملائکو غټو ملائکو برکت هیڅ کله بل نقصان او لتاوان سره نسمخ هیڅ کله په خپل محبت کې شاته نسره هیڅ کله په خپل کاروبار کې شاته نسره نو محترمینو خدای دې وکړي دا اوس په مخه کوي له نور ملګرو سره هم شیر کوي او خپل هم په دې باندې عمل وکړي پر الله تعالی مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته